1980 2000 1590 او 1880 کیلو هرتز اوریدلای شئ. ازادي راډیو اورئ میکروفون ستاسو خپرونه یو اوریدونکي اړیکه نیولې ده. ازادي راډیو ده. السلام علیکم. علیکم السلام مهرباني. د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ټولو ته سلامونه کوم. علیکم سلام. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او تاسو د خپرونې پر موضوع چې د زړو پیسو ستونزه ده یا د زړو بانکنوټونو ستونزه ده، تاسو راته په دې موضوع څه وایئ؟ پروژان موضوع زموږ داسې ده چې موږ سرخود ولسوالۍ نه د ننګرهار ولایت نه د سرخود ولسوالۍ نه غږیز شو. د اشرف بابا په حکومت کې چې دی زموږ دوکانونه او د سړک په سر باندې هغه وران شو، موږ خراب کړل او کوم پاتې دي قرضونه زموږ وسنګېد، خلکو سره ډېر زیات پاتې دي او روزګار هم خراب شو او غواړو چې دغه کمې پیسې زموږ پاتې دي هغه بانک کې دي او منظوري نه ده شوې چې دغه خپل حق موږ ته وسپاري. والسلام. نور هم وخت نه ضایع کوم. ډېره مننه. سلامت اوسئ. ښه اوسئ. کور مو ودان دی. د اورېدونکي نظر واورېدل شو. بل اورېدونکي سلامت اوسئ. بل اورېدونکي راست مهرباني وکړئ. ازادي راډیو. بله لودین صاحب زما سلامونه ستاسو نعمت دواړه قبول کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مهرباني وکړئ. خارج صاحب پښتون تشکر. خبره د زړو د نوو پیسو ده، نو اوس خو اقتصاد د خلکو کار کوي، خلک دا زړې هم نه لري، نوي خو بېخیاري زو نه کوو، خلک د مشکلات سره مخامخ دي، بېکاري ده. خو یو مشکل چې موږ لرو دلته په دې هر سړی خپل د ولایت تشکیل ورکولی شي، خو افغانستان د ټول افغانستان نمایندګي نه شي کولی. یو مشکل چې موږ دلته لرو د زړو پیسو باندې یو خو دا میده وغټې دي چې په داسې چینوکې زړي دوکاندار یې نه اخلي، کله بټۍ کې دوکاندار یې نه اخلي. نو دین څه ته بهر په خدای وکړه چې دا مې چې څوکه پرې دا کوچنه که څوکه نه ده چې د نوک د نیمایي قدر څوکه پرې نه اخلي، نانوای جنجال در سره کوي، دوکاندار جنجال در سره کوي. پیسو خپل نور هم د لاسه ورکړی دی، زړي دي، نوي پیسې نه دي پاتې. هغه پیسې چې د غني په وخت کې د شونګ وړ وي هغه دوی بېرته راواخېستې، چلنګ یې واچولې وروره، هغه موږ هغه دوی بېرته زموږ ساکې وموږ ته راکوي، زموږ ساکې وموږ ته راکوي. بس دا خبره ده. دوکاندار سره جلا په جنجال کې سړی پروت دی، تر پوسټ سره جلا جنجال دی، دواخانې سره جلا جنجال دی. بس دا خبره ده. دوی هم داسې نه کوي. زموږ اراکین د امارت اسلامي چې اوس پر افغانستان باندې حاکم دي، دوی هم داسې نه کوي چې صرافانو ته وایي ته بې اخلې، و بانک والا ته وایي ته بې اخلې، دوکاندار ته وایي اوس که بانک والا واخلي سراپ یې اخلي، که سراپ واخلي دوکاندار یې اخلي. نو چې سراپ د دوکاندار څخه نه اخلي، بیا دوکاندار بیا زموږ څخه نه اخلي، موږ یې بیا د چا څخه نه اخلو. همدغه مشکل جوړ دی. کور ودان خارج صاحب پښتون ډېر ښه نظر مو ورکړ. همدا چې یو